ګران لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن غواړم تاسو سره په مایکروسافت ایکسل باندې خبرې وکړم. دا چې نن د مایکروسافت ایکسل لومړۍ ورځ ده، راځم د ټول نه مخکې تاسو سره د مایکروسافت ایکسل په تعریف او دغه د خلاصولو په طریقه باندې خبرې کوم. نو د دې لپاره زه راځم ورډ پروګرام خلاصوم تر څو د دې تعریف تاسو ته په ورډ پروګرام کې ولیکم. ځکه ایکسل پروګرام نه مخکې باید تاسو د په تعریف باندې پوه شئ چې ایکسل پروګرام د کومې کمپنۍ تولید دی، څه دپاره استعمالیږي او همدارنګې نورې خبرې. نو دا د ایکسل پروګرام مونږ سره خلاص شو، ورډ پروګرام مونږ سره خلاص شو. راځم دلته لیکم چې what is MS Excel. ایکسل پروګرام څه شی دی او څنګه سره لیکلی هم شي چې what is MS Excel and what for we use. ایکسل پروګرام څه شی دی او د څه لپاره مونږ دا استعمالو. ډېر وخت and what for we use. ایکسل پروګرام چې د څه لپاره موږ استعمالو. ګورئ لکه څنګه چې تاسو د دې نوم ته ګورئ، د نوم په اول کې راغلی MS چې دی دا د مایکروسافت په معنا دی. دا د یو کمپنۍ نوم دی، یو امریکایي کمپنۍ د دغه نوم دی. نو زه لیکم چې مایکروسافت ایکسل is the production of Microsoft company. صحیح شوه؟ and used for accounting, calculation and design. لنډ تعریف د مایکروسافت ایکسل دا دی. ایکسل پروګرام چې دی دا د مایکروسافت کمپنۍ تولید دی. د څه دپاره استعمالیږي؟ د حساب، محاسبې او ډیزاین لپاره استعمالیږي. زیاتره کسان چې تاسو وګورئ د خپل ایکسل کې دا کوم مالی جدولونه چې دا ټول په ایکسل کې جوړوي، که معاشاتو سیستم دا په ایکسل کې جوړوي، که دغه ټیبل دی ټول شیان په همدې کې جوړوي. نو په دې خاطر موږ وایو چې د ډیزاین لپاره هم استعمالي، هم د حساب لپاره، هم د محاسبې لپاره او هم د ډیزاین لپاره موږ دې څخه کار اخیستلی شو. زیاتره کسان دا چې دي د بانکي حساب کتاب لپاره هم استعمالي. خو که چیرې تاسو هر یو ادارې ته لاړ شئ، که هغه ریاستي، که مدیریتي، که امریت، که هر شی اوسي، مالي بخش ته دغه تاسو لاړ شئ، امکان نه لري چې هغوی د ایکسل پروګرام څخه استفاده ونه کړي. یعنې که چیرې دوی ډیټابیس هم لري خو بیا به هم دوی د ایکسل پروګرام څخه استفاده کوي. نو په دې خاطر ایکسل پروګرام چې دی زیاته فیصدي استفاده د کالکولیشن یا د محاسبې لپاره دی. یعنې زیات دا موږ د محاسبې لپاره استعمالوو، هغه چې هر رقم محاسبه اوسي. بله خبرداره چې MS Excel is the consist of ایکسل پروګرام چې تاسو کله خلاص کړئ کې بعضې شیان دي، بعضې ځایونه دي، بعضې برخې دي. مثلا دا محیط کاري نه دی، غواړم دا تاسو ته تشریح کړم چې مثلا دا مینوګانې چې تاسو پکې ګورئ دې ته څه ویل کېږي، دا بره سر چې دی نوم چې پکې راځي د فایل دې ته څه ویل کېږي، چپ طرف ته دا کالمونه او راګان دې ته څه ویل کېږي. اوس په دې باندې خبرې کوم. د ټول نه مخکې اول موږ سره دی ټایټل بار. صحیح شوه؟ دغه نه وروسته زه به دا نمبر ورته ورکړم چې لږ منظم شي. اول موږ سره چې دی ټایټل بار دی، دویم موږ سره چې دی ټاب دی پکې، چې مخکې به ورته مینو بار هم ویل کېدله، اوس ورته مینو بار نه ویل کېږي، اوس صرف ټاب ورته ویل کېږي. صحیح شوه؟ بل موږ سره رایبون دی. څه شی دی؟ رایبون. بل موږ سره فارمولا بار دی. بل موږ سره را هیډنګ دی او بل موږ سره کالم هیډنګ. دا ټول تشریح کوم درته، اوس یو ریزلي کوم. کالم هیډنګ دی پکې. په همدې شکل موږ سره شیټ دی پکې او په همدې شکل کې موږ سره ورټیکل سکرول بار دی پکې، موږ سره سکرول بار او هوریزونټل سکرول بار دا هم پکې شته دی موږ سره. او په همدې شکل باندې موږ سره سټیټس بار هم شته پکې، سټیټس بار دا هم شته پکې. او په همدې شکل باندې نور زیات برخې هم شته پکې. خو دغه چې ګوري دا هغه عمده برخې دي د ایکسل پروګرام. صحیح ده؟ ټایټل بار، ټاب، رایبون، فارمولا بار، را هیډنګ، کالم هیډنګ، شیټ، ورټیکل سکرول بار، هوریزونټل سټیټس بار. زه راځم څه کوم ایکسل پروګرام خلاصوم. رن ته ځمه. رن څنګه خلاصیږي؟ وینډو بټن آر باندې کلیک کوم، رن خلاصیږي. دلته لیکم چې ایکسل پروګرام ماته پکار دی. ایکسل پروګرام مې خلاص کړ. دا د تاسو اوس وګورئ دا کم برخې چې ما دلته ولیکل دا تاسو ته تشریح کوم. نوی بلینک وربوک مې واخیسته. دا بره قسمت چې ګورئ دې ته دې عمومي دې ته ویل کېږي ټایټل بار، ځکه چې کوم عنوان تاسو د فایل ته ورکړئ د ایکسل فایل ته هغه دلته راځي. او چې کله تاسو نوم ورته ورنکړئ، یو فایل نوی خلاصوئ، یو وربوک نوی خلاصوئ، هغه ته ایکسل خپله نوم ورکړئ، بوک 1. دا اوس وګورئ نوم مې ورته ورکړی دی.
بل دې نه دې خواته چې دی د دې نومونه رانهلته پاتې شو ومونې لیکه دې ته کپشن بټن یا کنټرول بټن ویل کېږي دا درې بټنې چې دي دې نه موږ اکسل پروګرام کنټرولولی شو کلوز مینیمایز میکزیمایز په همدې شکل نور شیان صحیح ده او ورسره د هغه نه لاندې چې تاسو ګورئ د هغه نه لاندې موږ سره چې دی دا چې ګورئ دا فایل هوم انزرټ پیج لیاوټ دې ته ټاب ویل کېږي فایل ټاب شو هوم ټاب شو انزرټ ټاب شو مخکې ورته مینو ویل کېدله مینو لیست ته وایي اوس د لیست په شکل باندې نه دی ځکه ورته ټاب وایي صحیح ده اوس چې کلیک یې هماغه ټاب خلاصېږي هماغه برخه خلاصېږي او د هر یو ټاب چې تاسو کلیک کوئ دغه لاندې برخه د کمانډونه چې خلاصېږي دغه دا چې ګورئ مثلا دا مې کلیک کو دا خلاص شو دې ته رایبون ویل کېږي دا ګورئ دا مکمل دغه رایبون چې دی دا د هوم ټاب مربوط کېږي دا رایبون چې ګورئ دا چې دی د انزرټ ټاب مربوط کېږي او دا هر یو رایبون چې دی په څو برخو تقسیم شوی مثلا هوم ټاب کې رایبون چې دی یو کلیپ بورډ بخش دی بل فونټ بخش دی بل الاینمنټ بخش دی بل نمبر بخش دی مثلا ما ته چې دی مطیع الله زنګ وهي چې استاد زه نه پوهېږم چې د هغه خپل دا لیکل مې چې اکسل پروګرام کې کړي دا د کوم ځای نه زه بورډ کړمه ما نه ورک شوی دی ځای زه څه رقم ادرس ورته ورکوم زه ورته وایم ته به لاړ شې اکسل پروګرام به خلاص کړي اکسل پروګرام چې د خلاص کو را به شي هوم ټاب ته هوم ټاب ته چې راغلی دلته به د فونټ بخش د رایبون پیدا کړي دې فونټ بخش کې تاسو وګورئ په یو کمانډ په نوم د بي هغه باندې کلیک کړه هغه ستا خط بولډ کوي نو دغه چې موږ اډرسینګ کولی شو ادرس یو چاته ورکولی شو یا مثلا یو څوک غواړي خپل دغه ټیبل ته شریف کنډیشنل فارمیټینګ ورکړي ما ته وایي دا کنډیشنل فارمیټینګ چیرته دی زه ورته وایم هوم ټاب ته لاړ شه هوم ټاب کې وګوره دغه یو بخش دی په نوم د سټایل د رایبون هغه ځای پیدا کړه ګور دی دلته پیدا کوي دې کې د بره کمانډ اول کمانډ چې دی کنډیشنل فارمیټینګ دی نو داسې باید تاسو ورکوئ نو دې ته څه ویل کېږي رایبون ویل کېږي بیا هر یو بخش دی مختلف کمانډونه لري اوس دا اوس وګوره کټ هم شته پیسټ هم شته پکې همداسې فارمټ پینټر هم شته نور کمانډونه هم شته پکې دغه ځای چې ګورئ دغه ځای دې ته ویل کېږي فارمولا بار دلته موږ لیکلي که نه دا څه وګوره فارمولا بار رایبون خو ویل فارمولا بار کومه فارمولا چې زه دلته لیکم هغه به دلته راځي اوس مثلا زه لیکم مساوي سم جمع کا چې شی جمع کا 2 جمع 2 فارمولا هلته بر ښکاري ماته که نه ښکاري نو دې ته فارمولا بار ویل کېږي که چیرې تاسو غواړئ دا فارمولا ته ایډیټ کړئ ضرورت نشته تاسو دې باندې ډبل کلیک وکړئ دلته راشي مثلا د عدد بدلولی شي ځکه فارمولا بار دی دلته دې په ځای باندې ما ولیکه 15 انټر کلیک کړل د نتیجې ماته ښیي او که چیرې تاسو ته ټولې فارمولې پکار دي اکسل پروګرام په دغه اف ایکس باندې کلیک وکړئ دې ځینې تاسو کولی شئ فارمولا انزرټ کړئ او هغه استعمال کړئ دا څه ګورئ آل فنکشن باندې کلیک کړئ دغه ټول د اکسل پروګرام فنکشنې او فارمولې دي پکې په همدې شکل باندې دا چې دا ګورئ دا اے بي سی چې ده دې ته کالم ویل کېږي دا ګوره اے کالم شو بي کالم شو سی کالم او دا اے بي سی ته ویل کېږي کالم هیډینګ ان د کالم عنوان دا چې ګورئ دا دې ته را ویل کېږي اوله را دویمه را درېیمه را څلورمه را او دغه یو دا درې ته ویل کېږي را هیډینګ ان د راګانې عنوان او دغه د هره خانه باندې چې زه کلیک کوم دې ته انګلیش کې سل وایي سل حجرې ته ویل کېږي او دغه کالمونه او راګانې چې دي دا کالمونه راګانې دا موږ سره په شیټ کې موجود دي ځکه موږ وایو چې شیټ از د کلیکشن اف vertical and horizontal raw and column یا داسې ویل کېږي چې شیټ از د کلیکشن اف راز and column ځکه دا اوس ګوره دا کالم څه ته ویل کېږي څوک درنه پوښتنه وکړي ته به ورته وایي چې کالم از د کلیکشن اف vertical cell د عمودي خانو مجموعې ته کالم ویل کېږي او را از د کلیکشن اف horizontal cell د افقي راګانو سلونو مجموعې ته څه ویل کېږي را ویل کېږي او شیټ چې دی دا د کالمونو او د راګانو مجموعې ته شیټ ویل کېږي یو شیټ دی موږ سره یو وربوک دی ګورئ یو شیټ دی یو وربوک دی او یو ورک سپیس دی باندې تاسو باید ځان پوه کړئ شیټ څه ته ویل کېږي شیټ ورک بوک او ورک شیټ یو ورک شیټ شو یو وربوک شو یو ورک سپیس شو ورک سپیس ګورئ شیټ چې دی دا د کالمونو او د راګانو مجموعې ته ویل کېږي وربوک چې دی دا د شیټونو مجموعې ته ویل کېږي ورک سپیس چې دی دا د وربوکونو مجموعې ته ویل کېږي یعنې که چیرې موږ څو دانې شیټونه ولرو یو الی څو دانې شیټونه ولرو هغه ته موږ وربوک ویل کېږي که چیرې څو دانې وربوک ولرو هغه ته ورک سپیس ویل کېږي نو دلته تاسو څه ګورئ دې وربوک دا یو بوک دی یو وربوک دی دغه مکمل دا فایل دې کې چې دی فعلا موږ سره یو دانه شیټ دی که نور شیټونه اضافه کوئ دا دې ځینې تاسو اضافه کولی هم شئ دا څه ګورئ او کله چې زه اکسل پروګرام خلاصوم څو شیټه پکې یو شیټ دا تاسو بیا د آپشن نه زیاتولی شي چې دې ځینې تاسو ورته وایي چې وروره چې کله اکسل پروګرام خلاصوم بای ډیفالټ یعنې په نورمال شکل څو دانې شیټونه پکې اوسي په همدې شکل باندې که چیرې تاسو غواړئ تاسو معلوم کړئ چې دې کې ټول څومره سیلونه څومره هغه دي پکې څومره کالمونه یا څونه راګانې یو څوک درنه سوال کوي ټول څو کالمونه دې کې موږ سره دي او څو دانې
حجرې موږ سره دي. ګوره تاسو که چیرې داسې په دې باندې کلیک وکړئ دغه ځای باندې دغه ځای زه لغټوم دا هم چې غټ کړو دې ځای باندې ما مکمل داسې کلیک وکړئ. کلیک چې وکړئ هغلته تاسو ته ښیي دا بره دغه قسمت کې تاسو ته ګوره دا ټول ښیي چې څو کالمونه او څو راګانې تقریبا 10,08,590 راګانې دي او 14,384 کالمونه دي. یعنې که چیرې تاسو نه څوک پوښتنه وکړي چې په یو شیټ کې موږ سره څو کالمونه څو راګانې تاسو به دا جواب ورکړي ورته وبه وایي چې په یو شیټ کې موږ سره 10,08,590 راګانې دي او 14,384 کالمونه دي. نو دا هغه تعداد د کالمونو او راګانو په یو شیټ کې. او که چیرې تاسو غواړئ څو دانې خانې دي ټولې حجرې څو دانې دي کالمونه واخلي په راګانو کې ضرب کړي تاسو ته خپله معلومات کېږي. اوس یو سړی وایي چې استاد هغسې نه زه خپله غواړم خپل په سترګې وګورم چې دا څو دانې دي. دې ځای کې ولاړ یم د اول کالم او اول را کې ولاړ یم. که غواړې چې ته اخري چیز ته لاړ شي اخري را ته لاړ شي ګوره دا را ده که نه ما تاسو ته وویل که نه را ده نو کنټرول به ونیسئ ډاون ایرو کی. ډاون ایرو کی کوم بټن ته ویل کېږي. ګورئ زه او ایس کا کیبورډ خلاصوم یعنې آن سکرین کیبورډ خلاصوم دې ته ګورئ دا کیبورډ کې ستاسو دې ته ډاون ایرو کی ویل کېږي دې ته اپ ایرو کی ویل کېږي دې ته رایټ دې ته لیفټ ویل کېږي. که چیرې زه وغواړم چې اخري را ته لاړ شم کنټرول ونیسئ ډاون ایرو کی کلیک وګورئ 10,08,590 چې شي دي راګانې دي موږ سره صحیح شوه. څو کالمه دي بیرته څه چل وکړه کنټرول نیسم اپ ایرو کی کلیک کوم چې اول ځای ته مې بوځي بیا کنټرول نیسم رایټ ایرو کی کلیک کوم آخري کالم ته ما راوړي. اوس که چیرې تاسو غواړئ چې دا کالم پوه شي چې دا واقعا څو کالمونه دي لاړ شئ فایل ته آپشن ته راشئ مور ته هلته آپشن ته راځئ آپشنو کې دلته تاسو جنرال ته راځئ ګورئ وبخښئ فارمولې ته چې راغلی فارمولې کې یو کمانډ دی په نوم د R1C1 ریفرنس. که په دې باندې تاسو کلیک وکړئ را1 کالم 1 دغه عنوان دغه شکل ته بدلوي اوکې کلیک تاسو څه ګورئ ما ته وایي 14,384 دي کالمونه دي. اوس که چیرې تاسو غواړئ چې څو دانې خانې دي حجرې دي دې کې څو دانې حجرې دي مساوي واخلئ دغه قیمت واخلئ په دې کې ضرب کړئ تاسو ته ښیي چې ټول څو دانې حجرې دي. خو یو چا ته سوال پیدا کېږي چې استاد دې کې څو صفحې دي صفحې موږ څنګه معلومولی شي یعنې یو شیټ کې موږ سره څو صفحې دي دې لپاره به څه چل وکړئ راځم کنټرول نیسم ډاون ایرو کی او رایټ ایرو کی کوم هغه اخري خانه کې لیکل کوم لیکم چې شي اسد مې ولیکو. اوس که چیرې تاسو غواړئ چې معلوم کړئ څو دانې صفحې دي په دې کې ویو ته لاړ شئ ویو ته چې لاړئ پیج بیک پریویو باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته اوس وایي چې تاسو سره په دې یو شیټ کې څو صفحې دلته راځئ لاندې دې خوا ته راځئ لاندې راځئ دلته دغه دی لاندې زه نور هم راغلم دې خوا ته دونه صفحې لیکل په یو شیټ کې کولی شو. نو دلته ګورئ تقریبا 2 میلیونه دي زما په خیال باندې 4,28,381 صفحې لیکل کولی شو موږ په ایکسل پروګرام کې یو شیټ کې نور خو ایسته پرېږده صحیح شو. ګور تاسو دلته وایي اوله صفحه دویمه صفحه. اوس که چیرې غواړئ اولې صفحې ته لاړ شي کنټرول ونیسه لیفټ ایرو کی کلیک کا او بیا اپ ایرو کی کلیک دا زموږ اوله صفحه ده. اوس وګورئ اوله صفحه ده که نه ده 1 2 3 همداسې نور لاندې ګور 2 3 4 5 نو په دې شکل تاسو کولی شئ د ایکسل په باره کې عمومي معلومات لاسته راوړئ چې څو دانې کالمونه دي څو دانې راګانې دي او په همدې شکل باندې څو صفحې دي پکې که څوک پوښتنه وکړي څو شیټه دي مخکې 255 شیټه پکې وو. نو اوس که چیرې تاسو غواړئ هغه آخري شیټ معلوم کړئ چې یو ایکسل پروګرام کې څو شیټه موږ راوستلی شو لاړ به شئ مور ته آپشن ته به لاړ شئ آپشن ته چې راغلی دلته اوس وګورئ د جنرال کې موږ سره یو کمانډ دی انکلوډ ډس بنی شیټ په نورمال شکل چې موږ ایکسل پروګرام خلاصو څو شیټه یې پکې یو دانې دا دې ځای نه تاسو زیاتولی شئ او آخري شیټ څو دانې دي یعنې څو شیټه موږ ته راوستلی شو دا کلیک کړئ دا بره بټنه نو آخري حد تاسو ته خپله معلومیږي ځکه چې آخري حد ته ورسېږي بیا اخوا ته پورته نور نه ځي. نو دا د تقریبا 1.5 سل ته خو ورسېدلو 255 که 55 خو ما ته معلوم دي خو فکر کوم دې نه هم زیات دي 255 یعنې 255 نه زیاتولی منګه نشو شیټونه په یو ایکسل پروګرام کې صحیح شو. اوس ګوره ما دونه دا واغېستل اوکې چې کلیک کړم بل ځل چې زه ایکسل پروګرام خلاصوم 255 شیټه به پکې راځي څنګه لاړم رن ته لاړم دلته مې څه چلو که ایکسل مې کلیک خلاص مې کړ نو اوس تاسو وګورئ بلینک وربوک واخلئ دې کې څو شیټه دي مخکې یو شیټ وکنه مطلب دا دی چې موږ سره تقریبا 255 شیټه راغلي دي صحیح شوه. نو دا عمومي معلومات د څه شي په باره کې د ایکسل په باره کې. اوس د خلاصولو طریقه باندې هم تاسو باید پوه شئ په کومو طریقو باندې موږ ایکسل پروګرام خلاصولی شو. اوله طریقه خو دا ده چې سټارټ ته راځئ سټارټ مینو ته سټارټ بټن باندې چې کلیک کړئ سټارټ مینو خلاص شوه. ایکسل پروګرام اول حرف شي دی ای ده نو تاسو دې ځای کې
ای کټګوري ته راځي. اوس ګورئ اوس موږ بي کټګوري کې استو، سی کټګوري کې، ای کټګوري کې، ای کټګوري کې وګورئ ایکسل شته او دلته شته. په دې باندې کلیک وکړه ایکسل پروګرام ته خلاصيږي. بل طریقه دا ده چې اسانه طریقه د سرچ کې ولیکې دلته دې کې سرچ کې ولیکې ماته ایکسل پروګرام پکار دی. ایکسل پروګرام ټول نمبر راغی که چیرې ستاسو کمپیوټر کې انسټال وي انټر کلیک کوئ ایکسل پروګرام ته خلاصيږي. بل رن هم کولی شئ. رن ته لاړ شئ. رن څنګه خلاصيږي؟ وینډو بټن ونیسئ آر کلیک کوئ رن خلاص شو. دغه دی رن کې ولیکئ چې شی ماته ایکسل پروګرام پکار دی. انټر کلیک ایکسل پروګرام خلاصيږي. په همدې شکل تاسو ورډ هم خلاصولی شئ، ایکسل هم خلاصولی شئ، پاور پوینټ هم خلاصولی شئ، اکسس هم خلاصولی شئ. بله طریقه دا ده چې رن ته لاړ شئ سیم ډي خلاص کړئ. سیم ډي یو پروګرام دی. دا هم چې خلاص کړو ورته ولیکئ سټارټ خلاص که ماته فاصله چې شی خلاص کړم ایکسل پروګرام. ګورئ نوم فرق نه کوي که په وړو حروفو لیکئ که په غټو حروفو لیکئ فرق نه کوي. انټر کلیک ایکسل پروګرام موږ ته خلاص شو که خلاص نه شو. 5 طریقې شو، 100 طریقې شوې. بل داسې هم کولی شئ تاسو د صفحه باندې رایټ کلیک کې مخکې به و چې اوس نه پوهېږم شته که نشته، نیو ته چې راشئ دلته وګورئ مایکروسافټ ایکسل ورکشیټ دغه شته دی. په دې کلیک دلته یو آیکن غوندې ته راوړي، ډبل کلیک ایکسل پروګرام خلاص شو، استعمالولی شئ، فایل جوړولی شئ، هر څه چې ته وغواړئ کولی شئ پکې. دا هم بېرته ډیلیټ کړو. خو بعضې کسان ډېر تیز کار کوي کمپیوټر کې، ایکسل کمپیوټر کې هر پروګرام چې اوسي هغوی وایي چې زه غواړم په شارټکټ باندې ایکسل پروګرام خلاص کړم. که چېرې ته وغواړې پروګرام ته شارټکټ ورکړې څنګه کېږي؟ لاړ شئ هماغه پروګرام پیدا کړه کوم ځای کې دی ایکسل په ای کټګوري کې دی. په همدې رایټ کلیک کوئ، لاړ شئ دلته مور ته چې لاړئ ګورئ دلته یو آپشن دی موږ سره اوپن فایل لوکیشن. په دې به کلیک کوئ. چې په دې هم کلیک وکړو ایکسل پروګرام اصلي لوکیشن دا دی ستاسو کمپیوټر کې دلته انسټال شوی. کوم ځای کې؟ سی ډرایو کې، پروګرام ډیټا کې، مایکروسافټ کې، وینډوز کې، سټارټ مینو کې او پروګرام کې دلته پروت دی. نو په همدې رایټ کلیک کا رایټ کلیک چې وکړو لاړ به شي پراپرټیز ته به لاړ. چېرته؟ پراپرټیز ته. پراپرټیز ته چې لاړې ګوره دلته یو کمانډ په نوم د شارټکټ جنرال نه شارټکټ دلته را شارټکټ کی لري نه لري. زه شارټکټ کی ورته ورکوم. شارټکټ کی چې تاسو ورکوئ الټ کنټرول بیخي ضروري دی پکې. دا به ورکوئ آل کنټرول مثلا زه چې کله اوس اپلای اوکې باندې کلیک کوم کنټینیو اپلای اوکې. اوس چې کله ماته ایکسل پروګرام پکاري زه څه چل کوم فقط آل کنټرول ای نیسم دې ځینه زما کمپیوټر کې ایکسل پروګرام څه کېږي خلاصېږي. نور ډېر طریقې دي خو دغه شپږو طریقې چې ډېر مهمې دي او په همدې باندې تاسو هم کار وکړئ. نو دا زموږ د نن ورځې درس.